او بدفال نیونکي کس پر سرک دوړې او ګردونه ولیدل نو هغه په ژړا شو. وګوره د ژوندانه دغه دواړه د نظر نقطې څومره توپیر لري. له دې قیسې نه موخه دا ده، هدف دا دی چې نړۍ یوازې له شره ډکه نه ده، بلکې په هر مصیبت کې ښه اړخونه هم وي، هغه یې کتل پکار دي. تاسو همیش د غم پیټي په خپل سر باندې مږدئ. کله کله د خیر او د نیک کارونو اړخونو ته هم ګورئ. زه تاسو ته وایم هغه کم ذات دی چې په اندېښنو او ستونزمنو حالاتو کې ورته لاسونه لپه کیږي، مخلوق ترې غوښتنه کوي، په یادې ژبې لمدې او په زړونو کې ځای لري. هو هغه ستر ذات الله سبحانه وتعالی دی. الله تعالی په موږ او تاسو باندې حق لري چې په تنګسه او پراخي، غم او خوښي کې یوازې د هماغه په وړاندې باندې د منښتې سرونه ښکته کړو. له الله نه یې وغواړو، پر الله باندې باور وکړو، ځکه چې تر دې پرته بله چاره نشته. او په داسې حال کې د الله رب العزت له لورې چټکې مرستې راځي چې په هغې سره زموږ ستونزې هواریږي او له لاسه وتلي نعمتونه بیرته ترلاسه کیدی شي، ناروغ شفا مومي او بېوزله مرستندوی مومي. مه خفه کیږئ که کوم مصیبت در باندې راغی، په اندېښنو کې راښکیل شوئ، خپل لاسونه الله ته لپه کوئ، د خپل د مصیبت د لرې کېدلو او د اندېښنو د لرې کېدلو غوښتنه د الله نه وکړئ، له بنده نه یې مه کوئ. الله تعالی په خپل کلام کې فرمایي امن یجیب المضطر اذا دعاه. څوک دی چې د بېکس او بېوس دعا اوري کله چې هغه یې وبلي. همدارنګه الله تعالی په خپل کلام کې فرمایي فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین. کله چې دغه خلک په بیړۍ کې او کشتۍ کې سپریږي نو له الله تعالی نه په خالص اعتقاد سره دعا غواړي. قدرمنو اوریدونکو، له خپل رب سره اړیکې ښې کړئ، خپل رب سره جوړه وکړئ او له خپل رب څخه د قوي ایمان په بنسټ وغواړئ، نو هر څه به ترلاسه کړئ، که نه هر څه به وبایلئ. له خپل رب نه غوښتل عبادت دی. څوک چې الله تعالی ته په دعا کې زیار باسي، غمونه او اندېښنې به لرې شي. ټولې رسۍ او پړي شلېدلی شي، خو د الله رب العزت رسۍ ډېره غښتلې ده. هره دروازه تړل کېدلی شي، خو د الله تعالی دروازه د هر چا په وړاندې پرانستې ده. الله رب العزت ډېر نږدې او د خلکو پر اضطراري حالت ښه خبر دی. که د چا کور ته ورشئ، یو وار دروازه ورته وډبئ، یو څه به درکړي، دویم وار به یې درکړي، دریم وار به یې درکړي، خو که څلورم وار ورشئ کیدی شي تا ته خشکه وکړي او بدې ردې درته وکړي. هره دروازه تړل کیدی شي، خو د الله رب العزت دروازه د هر چا په وړاندې پرانستې ده. ګناه دې وکړه، توبه وباسه، الله دې بخي. یو وار، دوه وار، درې وار، څلور وار، الله رب العزت دې له خپل دره نه شړي. علما لیکي امام ابو حنیفه رحمه الله چې کله د کعبې نه طواف کوو نو دا اشعار یې لوستل: الهی عبدک العاصی اتاک. یا الله ستا ګنهګار بنده تا ته راغلی دی، مقرا بالذنوب وقد دعاک. داسې بنده دی راغلی چې هغه په خپلې ګناه باندې او په خپلو ګناهونو باندې اقرار کوي او تا بلي. فإن تغفر فأنت لذاک اهل. که ته ورته بخښنه وکړې نو د بخښنې اهل ته یې. وإن